الرحمن الرحیم. راځو د 12م ټولګي کیمیا ته. په 12م ټولګي کې مو د نن ورځې موضوع هایبریډایزیشن ده. هایبریډایزیشن څه معنا لري؟ اول خو دغه کلمه یوناني کلمه ده او د وینې د اختلاط معنا لري. یعنی کله چې یو انسان بل انسان ته وینه ورکړي او د دې انسان وینه د بل انسان له وینې سره ګډه سي، دغه مسلې ته په یوناني ژبه کې هایبریډ وایي. او یا کوم تاسو ویل دلته بل رقم د تعریف کوي چې چیرته د دوه بیلابیلو نسلونو له ځای کېدا څخه یو دریم نسل تشکیل سي، دغه په کیمیا کې هایبریډ وایي. او کوم په کیمیا کې هایبریډ مطالعه کوي دا خو لغوي معنا سو. په کیمیا کې هایبریډ بیا دې ته وایي چې کچیرته په کیمیا کې هایبریډ دې ته وایي چې کچیرته څو اتومي اوربیټالونه یو له بل سره ورسي، یو ځای سي، اختلاط وکړي، سره ګډ سي او د دوی له اختلاط او له ګډېدا څخه نور نوي اوربیټالونه تشکیل سي. په کیمیا کې دغه پیښې ته هایبریډ وایي. اوس مخکې له دې چې موږ تاسو په 12م سیم کې کاربن لولو او دلته په 12م سیم کې د کاربن په هایبریډ باندې کار شوی ده. له هغه نه مخکې یو څو شیان چې هغه مهم دي باید یادوري سي. اوله خبر ده چې کوم اتومونه موږ تاسو یې چې الکترون په لسم سیم کې موږ تاسو ویل دي چې په اس پی ډي او اف اوربیټالو کې شتون لري. یعنی د ټولو عناصرو الکترونونه یا په اس کې یا په پی کې دي یا په ډي اوربیټال کې دي او یا په اف اوربیټالو کې شتون لري. دغه اوربیټالونه چې تاسو لري د اس پی ډي اف دا د انرژي له لحاظه او د شکل له لحاظه او په زمون کې دي الکترونو د شمیر لمخې یو له بل سره توپیر لري. یعنی د اس د اوربیټال انرژي او شکل او د الکترونو شمیر د پی د اوربیټال د شکل انرژي او د الکترونو شمیر سره توپیر لري. همدارنګه ډي او اف بیا له دې ټولو سره چی لري اختلاف لري په شکل کې، په انرژي کې او د الکترونو په شمیر کې. اوس کله چې د اوربیټالونو د انرژي شکل او د الکترونو د شمیر له لحاظ سره مختلف دي، دا نشي کولای په دغه مختلف حالت کې یو قسم رابطه تشکیل کړي. نو دا اوربیټالونه د اوربیټالو ته مهمه ده چې په خپل منځ کې دا اوربیټالونه سره چی وکړي، سره اختلاط وکړي او نوې داسې اوربیټالونه تشکیل کړي چې هغه د انرژي له لحاظ، د شکل له لحاظ او د الکترونو د شمیر له لحاظ سره کم تسي، سره یو ډول تاسو بیا دغه اوربیټالونه راځي لغنه ورسته د رابطو په جوړولو کې چې برخه اخلي. او دوهمه مسله دا ده چې کوم اوربیټالونه سره هایبریډ کولای شي. مثلا موږ تاسو یو اتوم لرو، یو عنصر دا درې مدار لري، څلور مدار لري. په دې کې اس او پی پر ایسوي پلس هم سیم تاسو لري، په درې مدار کې درې پر ایسوي د اس پی ډي او اف، او په څلورم مدار کې اس دا، پی دا، ډي دا او اف پر ایسوي شتون لري. اوس موږ تاسو وایي هغه اوربیټالونه سره تداخل کوي سي یا هغه اوربیټالونه هایبریډ کولای سي چې د انرژي سطح یې سره یو شان دي یا د انرژي توپیر سره کم ته کم. یعنی په دې معنی چې د اس د اوربیټال انرژي د اول اس د اوربیټال انرژي د دوهم اس د اوربیټال انرژي څخه ډیر زیات توپیر لري. یعنی دا معنی چې د اول مدار اس نشي کولای د دوهم مدار د پی یا د اس د اوربیټال سره تداخل یا هایبریډ وکړي. او د دریم مدار پی په سویا دا اوربیټال د دریم مدار د ډي پی اوربیټال دا نشي کولای چې د څلورم مدار د ډي اوربیټال سره چې وکړي تداخل وکړي. یعنی په مجموع کې هغه اوربیټالونه یو له بل سره تداخل کوي یا هغه سویې فرعي سویې یو له بل سره فرعي سویې په اوربیټالو وشل سره اوربیټالونه یو له بل سره تداخل کوي. هغه اوربیټالونه یو له بل سره تداخل کوي چې په یوه انرژي سویې کې واقعي. مثلا د دوهم مدار د اس فرعي سویې کولای شي د دوهم مدار د پی فرعي سویې سره ور تداخل وکړي یا هایبریډ وکړي. خو داسې امکان نه لري چې د اس اوربیټال د دوهم مدار د راسي د دریم مدار د پی اوربیټال سره د چیتر سره کې تداخل. هغه اوربیټالونه یو له بل سره تداخل کوي چې د انرژي په یو سطح کې واقعي. یعنی ټول په یو مدار کې دغه مدار اوربیټال بیا کولای شي یو له بل سره چیتر سره کې تداخل تر سره دی بلم. او دریمه خبر دادم سلدینه مخکې چې موږ تاسو د کاربن هایبریډ وایو، نو کاربن د مدارو شمیر او د کاربن ټول موډل دلته لاندې لیکو. مثلا کاربن 3 کاربن 2 مدار لري،
په دغه دوه مدارو کې په اول مدار کې یو د اس فرعي سویه او په دوهم مدار کې دوه فرعي سویه لري، یو د اس ده او بل د پی فرعي سویه ده. د کاربن دغه د اس فرعي سویه دا نشي کولای د پی فرعي سویه سره هایبرید وکړي، اختلاط وکړي. دا د اس فرعي سویه راځي او د پی فرعي سویه سره اختلاط کوي. دلته وګورئ په اس اوربیټال کې دوه اوربیټال دي، کار د اسانتیا په خاطر یا د مربع او یا د دایرې په شکل باندې ښودل کیږي. کاربن په اول مدار په اس فرعي سویه کې دوه الکترون لري او په دوهم مدار کې د اس په فرعي سویه کې هم دوه الکترون لري او په پی فرعي سویه کې موږ تاسو په لسم سیم کې دا خبره ورسې چې پی درې اوربیټال لري، یو ته پی ایکس وای، بل ته پی وای وای او بل ته پی زد وای. په پی ایکس کې یو الکترون لري او په پی وای کې هم یو الکترون لري، خو پی زد اوربیټال خالی پاتې ده. اوس د دې په خاطر چې دغه د اس اوربیټال د پی اوربیټال سره چې وکړي تداخل وکړي، اول راځو د اس او د پی اوربیټالو شکل زده کوو. د اس د اوربیټال شکل تاسو په لسم سیم کې ویل دا کروي شکل لري، دا د اس د اوربیټال شکل او پی درې اوربیټال لري. دا په دې رقم ته نه دی لکه کوم چې اوس تاسو د شکل دلته ویلي. د پی د اوربیټال اصلي شکل چې تاسو ویني دا دومبل شکل د سپانې ته ورته شکل لري. په دې کې یو الکترون په یو خوا کې او یو الکترون په بل خوا کې. خو موږ تاسو د هون قاعده لوستې ده په لسم سیم کې چې کلم د فرعي سویه اوربیټالونه ډکیږي اول په تاکه شکل باندې ډکیږي، یعنی زه دا دواړه الکترون ور په ایکس نه سم ورکوي. د هون د قاعده په اساس اول د درې سره اوربیټال تاکه ډکیږي، که چیرته د الکترونونو تعداد زیات او بیا دا جوړ کیږي. دا د پی ایکس د اوربیټال شکل دی. پی ایکس دې ته ځکه وایي چې دا د ایکس په محور باندې پروت دی. موږ تاسو د وضعیت کمیاتو په سیستم کې یو هغه لرو د ایکس محور. کوم اوربیټال چې د پی د ایکس په محور باندې پروت ده دغه اوربیټال ته پی ایکس، او کوم اوربیټال چې د پی د وای په محور باندې پروت دی دا بل محور موږ تاسو لرو چې دغه ته وای وای، ام دغه اوربیټال ته پی وای ځکه وایي چې دا د وای په محور باندې، او بل اوربیټال د زد په محور باندې دا د پی ټول اوربیټالونه په دې شکل. بل اوربیټال موږ تاسو لرو دا د زد په محور باندې، ځکه دغه اوربیټال ته چې ویل کېږي پی زد، یعنی پی ټول درې اوربیټال لري. اس یو اوربیټال لري کروي شکل لري او پی درې اوربیټال لري، یو د ایکس په محور، یو د وای په محور او یو د زد په محور. که دغه درې سره موږ ټول په یو نقطه کې خو نو داسې یو مشترکه نقطه جوړیږي، دا رقم ته شکل جوړوي. یو د ایکس په محور، دا د وای په محور او دا د چا په محور باندې راځي. درې سره په یو مشترکه نقطه کې په دا رقم ښودل کېږي، یو د ایکس په محور، یو د وای په محور او بل په دغه محور باندې ایکس. دا بس وای دا ایکس دا او دا وای سو او دا محور د چی محور سو د زد محور. درې سره په یو نقطه کې په دې شکل باندې ښودلای شو. اوس مخکې له دې چې هایبرید وایو، مخکې موږ درته ویل چې د هایبرید څخه مخکې د اوربیټالونو شکل، د اوربیټالونو انرژي او د الکترونونو شمیر سره فرق لري. کله چې د اوربیټال شکل، انرژي او د الکترونونو شمیر سره فرق ولري، هغه بیا د رابطو په جوړولو کې یو شان رابطې نشي جوړولای. نو کاربن که غواړي چې وکړي چې یو شان رابطې تشکیل کړي، نو خپل دغه د دوه مدار د اس اوربیټال د پی اوربیټالو سره په درې قسمه باندې ګډوي یا اختلاط سره کوي. چې له دې څخه موږ تاسو درې ډوله هایبرید د کاربن په عضوي کیمیا کې لولو. اول هایبرید موږ تاسو وایي د کاربن په کاربن لري اس پی 3 ورته وایي. کاربن دا رقم هایبرید چې کولای شي د اس یو اوربیټال د پی 3 اوربیټالو سره ګډ کی په الکانو او په سایکلو الکانو کې لري. یعنی په دغه هایبرید باندې کاربن کولای شي د الکان د کورنۍ مرکبات او د سایکلو الکانونو د کورنۍ مرکبات باندې تشکیل کی. دا رقم یو هایبرید دی چې د کاربن د اس اوربیټال د دوهم مدار د اس اوربیټال څخه په دې کې دوه الکترون دي. دا راځي د دوهم مدار د پی اوربیټال څخه یو الکترون په پی وای کې لري، په پی ایکس کې لري، او بل الکترون په پی وای کې لري، او د پی زد اوربیټال سره کم پاتې ده. د پی زد اوربیټال خالی پاتې ده، په دې کې کوم الکترون نشته. نو د کاربن د اس اوربیټال راځي کله چې الکانونه او سایکلو الکانونه جوړوي. د کاربن د اس اوربیټال راځي د چا سره تداخل کوي؟ د پی له پی ایکس، پی وای او پی زد له درې سره اوربیټالو سره تداخل تر سره کوي. ګوري څومره سی اوربیټالونو په تداخل کې برخه واخلي، د نو اوربیټالونو سره جوړیږي دغه په تعداد باندې جوړیږي. مثلا یو د اس د 3 د پی دی، دغه هایبرید ځکه اس پی 3 وای چې د اس یو اوربیټال د پی څو اوربیټالونو په تداخل کې برخه اخلي 3 اوربیټال.
نو اوس وګورئ کله چې د اس یو اوربیټال د پی په بل اوربیټال تداخل کې برخه واخلي 4 نوي اوربیټالونه تشکیل کیږي 3 دا دي او دا دي د دوی ټول له هایبرید څخه 4 نوي اوربیټالونه تشکیل کیږي کوم نوع اوربیټال چې د دوی له هایبرید څخه تشکیل کیږي شکل په دې شان دی دغه اوربیټال چې کوم تاسو وینئ په دې شکل دغه اوربیټال یو اوربیټال تقریبا 2 اوربیټال 3 اوربیټال او 4 اوربیټال جوړوي مخکې له هایبرید د موږ تاسو ویلو چې د اوربیټالونو شکل د الکترونونو شمیر او د انرژي له لحاظ سره چې لري فرق لري خو هایبرید داسې یو عملیه ده کله چې هایبرید تر سره شي بیا د نوو اوربیټالو د هایبرید شوي اوربیټالو شکل هم د ټولو یو شان دی د الکترونونو شمیر هم سره سره کم ته شي مساوي شي او د رابطو په جوړولو کې څه ورکوي یو شان برخه اخلي اوس دغه اوربیټالونه چې د دغه دریو او د دغه یو اوربیټال د پی د دریو او د اس د اوربیټال هایبرید څخه جوړ شو دغه هر اوربیټال ته موږ تاسو اس پی 3 وایي یعنی دغه اوربیټال ته نه موږ پی ایکس ویلای سو نه پی واي نه پی زد او نه اس اوربیټال ولی ځکه دغه هر اوربیټال د اس دی اوربیټال او د دریو پی اوربیټالو له تداخل چې جوړ ده له اختلاط چې جوړ شوی ځکه دغه اوربیټال ته موږ تاسو کوم اوربیټال وایي اس پی 3 دغه هر اوربیټال ته اس پی 3 وایي ځکه دغه هر اوربیټال د اس دی او د پی د دریو اوربیټالو له تداخل څخه سره سم شوی ده جوړ شوی اوس وګورئ دا خې ځان ته شکلونه سو کله چې دا ټول په یو نقطه کې خاص په یو نقطه کې دا په دې ډول باندې خودل کیږي چې د دې اوربیټالو ترمنځ د هایبرشي اوربیټالو ترمنځ زاویه دلته کومه زاویه دا 1.9.5 درجه یعنی د اس پی 3 اوربیټالونو ترمنځ کومه زاویه ده په دې دوی د هایبرشي اوربیټالو ترمنځ زاویه 1.9.5 درجه 15 درجه یعنی دا په دا رقم باندې یو بل سره پیوند کېږي چې د دوی ترمنځ زاویه 1.9.5 درجه جوړیږي بل مهمه خبر په هایبرید کې د اس او د پی د برخې معلومول دي په اس پی 3 هایبرید کې د اس برخه یو په 4 ده د دې مطلب دا ده چې دلته تقریبا یو د اس اوربیټال ده او 3 د پی اوربیټال ده چې د ټولو تعداد 4 ده په دغه 4 اوربیټالو کې د اس یو اوربیټال برخه استنو ځکه موږ وایو په اس پی 3 هایبرید کې د اس برخه یو په 4 ده او په اس پی 3 هایبرید کې د پی برخه سده هغه 3 په 4 ده یعنی څه معنی چې ټول خو یو 2 3 او 4 اوربیټالو تداخل کړي په 4 اوربیټالو کې د تداخل شوی اوربیټالو کې 3 یوازې 4 اوربیټال دي د فی اوربیټال د ډول هایبرید ته کیمیا کې کاربن جوړوي او د الکان او د الکان او د سایکلو الکانونو د کورنۍ مرکبات په باندې تشکیل کیږي د ډول هایبرید ته د کاربن اس پی 3 هایبرید وایي بل کاربن په عضوي کیمیا کې کولای شي اس پی 2 هایبرید وکړي یعنی دا څه معنی کاربن کولای شي دا رقم د حالت هم جوړوي شي اس پی 2 کاربن کولای شي د اس یو اوربیټال دا راوخلي د پی له 4 اوربیټالو سره تداخل کوي د پی له 2 اوربیټالو سره تداخل کوي او دغه یو اوربیټال په تداخل کې برخه وانخلي دا د اس یو اوربیټال کاربن د سي جوړښت هم جوړولای شي چې د اس یو اوربیټال راوخلي او د پی له 2 اوربیټالو سره کم ته کی پی ایکس او پی زد سره تداخل ورکړي او پی واي په تداخل کې برخه وانه دغه سي هایبرید ته اس پی 2 وای اس پی 2 ذکر ته وای چې په دې هایبرید کې د اس یو اوربیټال او د پی 2 اوربیټالو برخه اخیسته ده پی واي اوربیټال په دې تداخل کې برخه نه اخلي په دې ډول هایبرید باندې کاربن کولای شي د الکین د کورنۍ مرکبات یا د سایکلو الکین د کورنۍ مرکبات سره کم کې تشکیل کې هغه مرکب بعد په باندې جوړ کې هغه خپل ترکیب کې دوګونی رابطه ولري اوس وګورئ کله چې دغه 3 اوربیټالونه یو بل سره تداخل وکړي نو د دغه 3 سره اوربیټالو شکلونه په دې رقم باندې جوړیږي 3 اوربیټاله وګ تاسو وایي چې 4 اوربیټالونه تداخل وکړي نوې اوربیټالونه هغه جوړیږي مخکې له هایبرید څخه د اوربیټال شکل انرژي او د الکترونونو شمیر فرق لري خو چې کله هایبرید تر سره شي په ټولو کې د الکترونونو شمیر سره ورسي مساوي شي شکل سره کم ته شي سره یو ډول شي انرژي له لحاظ هم سره یو ډول شي او پر رابطو جوړولو کې یو شان برخه اخلي کله چې دغه 3 سره اوربیټال تاسو په یو نقطه کې خاص دا رقم ته خودل کیږي چې د دوی ترمنځ زاویه 1.0 درجه 0 درجه یعنی په اس پی 3 هایبرید کې د هایبرشي اوربیټالو ترمنځ زاویه 1.9.5 درجه اما په دغه اوربیټال هر اوربیټال ته موږ تاسو اس پی 2 وای د اس پی 2 اوربیټالو ترمنځ زاویه 1.0 درجه 1.0 درجه دغه هر اوربیټال ته اس پی 2 وای
او د اس او د پی برخې معلومات کې کوو. د اس برخه په sp2 هایبرید کې موږ تاسو وینئ چې دلته ټولو درې اوربیټالو تداخل کړی، نو دغه څومره تداخل کړی هغه په مخرج کې لیکو. په دې دریو کې د اس اوربیټال برخه اخیسته یو اوربیټال، نو د اس برخه په sp2 هایبرید کې یو په درې. او که د پی برخه تاسو معلومول غواړئ نو د پی برخه داسې معلومو چې په ټول تعداد څو په sp2 کې هایبرید شوی ده، درې اوربیټالو هایبرید کړی او په دریو کې څو د پی دي، 2 د پی دي. نو د پی برخه په دې ډول هایبرید کې یو پر د پی برخه 2 په 3 او د اس برخه په sp2 کې یو په 3. په دغه اوربیټال کوم اوربیټال چې په هایبرید کې برخه وانه خلی نه دی الکترونو تعداد پر کې نه انرژي تغیر خوري او نه شکل تغیر خوري، دا په خپل حالت کې پاتې کیږي چې موږ تاسو بیا هغه الکترون سي هغه اوربیټال چې په تداخل کې برخه وانه خلی له هغه اوربیټالو څخه بیا د پای رابطه تشکیل کیږي. لدین وروسته کله اس پی هایبرید خلاص کو که وخت موږ تاسو په دې باندې بحث کوو کوم اوربیټال سره تداخل څخه پات سوی کومه رابطه په باندې جوړیږي، رابطې په څو ډول باندې دي په دې باندې بحث کوو. خو دې ډول هایبرید ته د کاربن sp2 هایبرید وایي. بل کاربن کولای شي په عضوي کیمیا کې بل ډول هایبرید هم وکړي، هغه هایبرید ته sp وایي. sp دا معنی چې کاربن خو یو د s اوربیټال لري په دوه مدار کې، په کې 2 الکترون او یو 3 اوربیټال په چش کې لري، په 3 اوربیټال په px py او pz لري. دغه اوربیټالو کې راځي د s اوربیټال د pz اوربیټال سره تداخل کې px او py دا په تداخل کې برخه نه اخلي. نو داسې هایبرید ته موږ تاسو کوم هایبرید وای، دا py او دا px نه. pz اوربیټال راځي یوازې د 3 اوربیټالو څخه د p یو اوربیټال د s اوربیټال سره تداخل کې، ځکه دغه هایبرید ته sp وای. یو د s او یو د 4 اوربیټال د p اوربیټال تداخل کې برخه اخلي. کله چې دا دواړه یو له بل سره تداخل وکړي له دې څخه 2 اوربیټال تشکیل کیږي، یو اوربیټال او 2 اوربیټال 2 اوربیټال. ځکه موږ وایو چې څومره تداخل وکړي نو اوربیټالونه هغومره تشکیل کیږي. دغه د هر اوربیټال شکل د الکترونونو شمیر او د انرژي له لحاظ سره مساوي دي. هر یو اوربیټال ته sp وایي، ځکه دغه اوربیټال نه د s دا او نه د p دا بلکې د دواړو له یو ځای کېدو څخه څور شوی ده تشکیل شوی. کله چې دا دواړه موږ تاسو په یوه نقطه کې ښیو نو دا په دا رقم باندې ښودل کېږي یا دا رقم شکل لري چې د دوی ترمنځ زاویه 102 درجې تشکیل کېږي، 180 درجې. په sp3 هایبرید کې د هایبرید شوي اوربیټالو ترمنځ زاویه 180 وه او په sp2 کې د هایبرید شوي اوربیټالو ترمنځ زاویه 160 وه او په sp اوربیټالو کې چې 2 دي د دې اوربیټالو ترمنځ زاویه 102 درجې ده، 180 درجې ده. او که وغواړئ چې د s او p برخه کې معلومه کړئ نو د s او p برخه په دې کې 1/2 او د p برخه هم 1/2 ده. ولې؟ ځکه ټولو 2 اوربیټالو تداخل کړی، 2 اوربیټالو تداخل کړی، په 2 کې یو دی s ده او په 2 کې یو دی چا ده، یو دی p ده. نو هغه هایبرید چې په هغه کې د s او p برخه سره مساوي هغه خپل باندې کوم هایبرید ده؟ sp هایبرید ده. بل راځو دې ته د کاربن هایبرید په عضوي کیمیا کې تقریبا 3 ډوله هایبرید لري. بل دغه هایبریدو څخه کاربن کولای شي په sp هایبرید باندې کاربن کولای شي د الکاین د کورنۍ مرکبات تشکیل کړي، یعنی په sp هایبرید باندې هغه مرکبات تشکیلوي چې هغه خپل ترکیب کې درې ګونې رابطه ولري. کله چې دغه د کاربن اتومونه یا اوربیټالونه یو له بل سره اوربیټالونه تداخل کوي، 2 ډوله رابطې جوړوي چې یو ته چیل کیږي، یو ته سیګما او بل ته چیل کیږي پای اړیکه وایي. یعنی رابطې په 2 ډوله دي، یو سیګما یا محکمې رابطې دي او یو پای یعنی کمزوري رابطې دي. کوم وخت یو رابطه سیګما تشکیل کیږي او کوم وخت یو رابطه د پای رابطه تشکیل کیږي. کوم رابطه اوربیټالونو تداخل څخه کېدای شي سیګما او د کوم اوربیټالونو تداخل څخه کېدای شي د پای رابطه سره کوم دسي تشکیل شي. دا په یو مثال کې موږ تاسو وایو چې C2H2 اسیتلین غاز. کچېرته موږ تاسو دا وګورو دا د اسیتلین غاز د دې مشرح فرمول په دې رقم باندې کاربن له کاربن سره درېګونی اړیکه لري او دغه یو رابطه له چا سره له یو رابطه له یو هایدروجن سره لري او بل رابطه له بل دای مشرح فرمول د اسیتلین. اوس کچېرته موږ دغه اوربیټالي موډل رسم کو نو موږ وایو چې په کومو مرکباتو کې د کاربن د رابطو شمیر 3 پیغنځه کې د کاربن هایبرید sp او په کوم ځای کې د کاربن د رابطو شمیر 2 غونه پیغنځه کې د کاربن هایبرید sp2
او په کوم ځای کې د کاربن د رابطو شمیر یو غونې ټولې یو غونې رابطې تشکیل کړي دوه غونې او درې غونې ونه لري په ځای کې د کاربن د هایبرید د هایبرید ډول یې sp3 اوس د کاربن د هایبرید ډول sp سو نو موږ تاسو وایي چې sp نو په دغه وخت کې د کاربن د s یو اوربیټال د p لبل اوربیټال سره تداخل کې دوه اوربیټالونه جوړوي چې دغه ار اوربیټال ته موږ تاسو شی وایو د sp اوربیټال وایي دای د sp اوربیټال او دای هم د چی اوربیټال د sp خو ګوري دلته بم په یاد دي چې په p کې درې اوربیټالو یو اوربیټال له p سره تداخل کې برخه اخیسته ده او دوه اوربیټال سور دي خالی پاتې دي کوم اوربیټال چې خالی پاتې سي دغه په شکل کې تغیر نه راځي نه د الکترونو په شمیر کې تغیر راځي دا یو اوربیټال او دای بل اوربیټال دا یو اوربیټال او دا بل اوربیټال دا دغه اوربیټالونه د تداخل کې برخه نه اخیستي او دغه او دا sp دا هغه اوربیټالونه چې تداخل کې برخه دا یو کاربن بل کاربن هم sp هایبرید تر سره کوي درې رابطه جوړوي موږ ویلو چې sp هایبرید دا رقم ته د رابطو جوړښت لري ترمنځ زاویه 2 درجې یو سل او 2 درجې اتیا درجې په دغه وخت کې په دغه دوم کاربن کې د کاربن sp هایبرید دا په sp کې یو اوربیټال s راخسته هایبرید ور سره کړی او د sp 2 اوربیټالونه تشکیل کړي خو د p 2 اوربیټالو تداخل کې برخه نه اخیستي کوم اوربیټال چې تداخل کې برخه و نه خلي دغه شکل هم شي نه خوري تغیر نه خوري په خپل محورو باندې رسمو یو په دې محور پاتې نه او یو په دې محور یو الکترون په دې کې دلته ده یو الکترون یو الکترون په دې کې شتون لري یو دلته ده یو الکترون دلته وسو ګوري د رابطو تشکیل دا رقم ته کېږي کوم اوربیټالونه چې مخامخ یو له بل سره تداخل وکړي په مستقیم خط باندې یو له بل سره تداخل وکړي د هغوی له تداخل څخه چې کومه رابطه جوړیږي غیر رابطه ته سیګما وایي د سې مثال لري لکه انسان چې لاسونه په دې شکل باندې نیولي اول وار کې دغه د sp اوربیټال د sp اوربیټال سره په دغه څوک په مخامخ یو له بل سره د اوربیټالونو نه نوځي او دغه دوه الکترون سره څور کوي شریکي د دوی له شریکولو چې دغه د منځ رابطه تشکیل کیږي چې دغه رابطه ته سیګما ځکه وایي سیګما رابطه هغه رابطه ته وایي چې د اوربیټالونو له مستقیم تداخل څخه جوړیږي یو اوربیټال بل سره مخامخ نه نوځي تداخل وکړي او بل ته وګورئ دلته ورسره هایدروجن د s اوربیټال راځي په دې مستقیم خط له دې سره چي کوي تداخل کوي او دا د سیګما رابطه تشکیل کوي له دغه بل ځای څخه دلته هایدروجن راځي له بل کوند sp هایبرید سره د کاربن د sp اوربیټال سره په دغه څوکه کې تداخل کوي د هایدروجن اوربیټالونه د s اوربیټالونه یو الکترون پکې د دې سره مستقیم تداخل کوي دا رابطه تشکیل کوي وسو ګورئ ل دې نو وروسته چې سیګما رابطه تشکیل سي پای رابطه تشکیل کیږي پای رابطه له هغو اوربیټالو څخه تشکیل کیږي کوم چې په هایبرید کې برخه نه اخیستي مثلا دوه الکترون په دې کاربن کې دوه اوربیټال پاتې او دوه په دې کې دا اوربیټالونه په څوکو کې تداخل کوي څنګه تداخل کوي جانبي تداخل کوي مخامخ دا اوربیټال دی اوربیټال ته ورتلای نشي د دغه څنګه تداخل نشي کوم رابطه تشکیل کیږي غیر رابطه ته د پای رابطه وایي یو له دوه الکترون اوربیټالونه او یو د دوه اوربیټالو څخه په دې څوکو کې یو له بل سره چې تر سره کوي تداخل تر سره کوي او دوهمه د پای رابطه هم سره کیږي تشکیل کیږي موږ تاسو وایي چې سیګما رابطه هغه رابطه ته وایي پراتون کې سات کې بیا باندې بحث کوو چې کوم اوربیټالونه سیګما جوړي خو دومره باید پیادي چې هغه اوربیټالونه چې د هغو تداخل مستقیمي مخامخ په بل کې نه نوځي د ولا تشکیل نه کوم رابطه جوړيږي سیګما او کوم اوربیټالونه چې جانبي تداخل وکړي څنګه تداخل وکړي یا هغه اوربیټالونه په مجموع کې له هایبرید څخه پاتې دي پای رابطې د تشکیل لامل ګرځي تر بیا په خدای سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته